د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. مجاهد پاکستان ته مو ډاډ ورکړ چې افغان خاوره به د هیچا خلاف نه استعمالیږي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې کابل ته د پاکستان د استخباراتي مشر فیض حمید په مشرۍ ورغلي پلاوي ورسره په امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستان د ISI مشر څو ورځې مخکې کابل ته تللی و. د طالبانو ویاند د دوشنبې په ورځ سپتمبر 4 د وږي 15 په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پلاوی له ملا برادر سره هم لیدلی دي او د پاکستان امنیتي اندېښنې یې ورسره شریکې کړي دي. ښاغلي مجاهد وویل چې پاکستان د یو شمېر هغو کسانو په اړه اندېښنه لرله چې طالبانو له زندانونو څخه خوشي کړي دي. وایي پاکستاني پلاوي ورته وویل چې په دغو خوشي شویو کسانو کې کیدای شي داسې افراد وي چې پاکستان ته ستونزې جوړې کړي. د طالبانو ویاند وویل چې پاکستاني پلاوي ته یې ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیچا په خلاف نه کارول کیږي او ښه کسان به مهاروي چې په افغانستان کې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي. طالبان د افغانستان له نیولو وروسته له زندانونو څخه په زرګونو بندیان خوشي کړل. راپورونه وایي چې په دغو کسانو د پاکستاني طالبانو یو شمېر غړي هم وو. پاکستان مخکې دا خبره کړې وه چې په افغانستان کې د پاکستان ضد ځینې عناصر فعال دي، خو د افغانستان مخکینی حکومت دا ادعا رد کړې وه. امریکا په 2020 کې له طالبانو سره د سولې تړون وکړ چې پکې دا خبره هم شوې وه چې طالبان به له بهرنیو ترهګرو ډلو سره خپل روابط پرې کوي او د افغانستان خاوره به د نورو په ضد نه کارول کیږي. په ننګرهار کې د طالبانو له ورتګ وروسته د ډاکټر امین په نامه د یو کس ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې. ویل کیږي چې دغه کس د القاعده ډلې سره نږدې روابط لري. ښاغلي مجاهد په خپل خبري کنفرانس کې همدغه راز وویل چې پاکستاني پلاوي د افغانستان د هوایي ډګرونو په بیا فعالولو کې د مرستو وړاندیز هم کړی دی. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د دغه هیواد د هوایي ډګرونو رادار او نور سیستمونه زیانمن شوي دي. طالبانو وایي د قطر او ترکیې تخنیکي ډلې کابل کې دي چې په دې برخه کې مرستې وکړي او تازه داخلي او د بشري مرستو لپاره پروازونه پیل شوي دي. د پاکستان د ISI مشر فیض حمید په مشرۍ څو ورځې مخکې یو پلاوی کابل ته ورغلی و. یو شمېر افغانانو د هغوی په سفر انتقاد کړی و. دغو افغانانو ویل چې لا طالبان خپل حکومت اعلان کړی نه دی او په داسې یو حالت کې د ګاونډي هیواد د استخباراتي مشرانو سفر د سیاسي عرف خلاف کار دی. خو طالبانو ویلي وو چې پاکستاني لوري په قطر کې له طالب مشرانو سره دا سفر ترتیب کړی وو. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.